هغې نه بعد ورور سوال کړی دی چې د جمعې لمونځ دا څو رکاته دی، نو څو رکاته دا کول پکار دي چې سړی جومات ته راشي جمعې په ورځ باندې، نو 10 رکاته کول پکار دي که 12 پکار دي، او په دې کې نیت څه کول پکار دي، څه نیت په دې کې پکار دی چې هغه نیت سړی وکړي. د دې خبرې جواب هغه دا دی چې اول خو دا نیت همدغه داسې په خوله باندې نیت ویل نشته دی، دا چېرته ثابت نه دی چې په خوله باندې به سړی نیت وایي، بلکې ته چې جمعې له لاړې او د جمعې ورځ ده نو ته په دې باندې پوهېږي چې زه د جمعې لمونځ کوم، دغه ستا نیت هم دی، اراده دې هم ده او عزم دې هم کړی دی، نو دغه ستا نیت شو او ستا دغه صحیح کېږي، دا لمونځ دې صحیح کېږي، نو جمعې لمونځ ستا اراده کړې ده، نو په دې کې بیا د خولې باندې نیت ویل دا نشته، دا ثابت نه دی. دویم دا خبره چې د جمعې په ورځ باندې سړی څومره نفل کولی شي نو دا دې وکړي، چې یو سړی وختي راغی جومات ته او مخکې د خطبې نه دا چې څومره منځونه کولی شي دا دې وکړي، چې الله سبحانه وتعالی د لپاره څونه منځونه لیکلي او د وکړه نو دومره اجر دی پکې، که دی 10 رکاته کوي که 15 رکاته که 4 رکاته کوي که 8 رکاته کوي که 6 رکاته کوي، یعنی چې څومره دا کولی شي نو دا نفل لمونځ دی او دا بالکل په دې کې اجر دی د الله سبحانه وتعالی د له په هغې باندې اجر ورکوي، او که 2 رکاته وکړي هم په دې کې څه حرج نشته دی. او د هغې نه وروسته بیا د جمعې نه وروسته بیا 2 رکاته لمونځ او 4 رکاته لمونځ دا رسول صلی الله علیه وسلم نه نقل دی، یو سړی 2 رکاته وکړي یا 4 وکړي نو دا صحیح طریقه ده او ثابت طریقه ده رسول صلی الله علیه وسلم نه. هذا والله